یقینا دا خبر حقیقت ته چې ډېر خلک دي چې څه په لمانځه باندې ودرېږي، د لمانځه په حالت کې قسم قسم خیالات، سوچونه او فکرونه ورځي. نو ډېر خلک دا پوښتنه هم کړې ده زموږ د مسلو په ګروپ کې چې مولوي صاحب موږ څنګه کولی شو چې د خپل توجه هغه په لمانځه کې د لمانځه و طرف ته دې وي او د لمانځه بهر دې زموږ توجه نه وي. اول خو دا خبره ده چې څه وخت انسان لمونځ کوي د لمانځه کولو څخه مخکې د دې دا سوچ وکړي، دا فکر دې وکړي چې زه اوس مخ پر کعبه باندې درېږم د الله سره د ملاقات کول لپاره، د الله سره د خبرو کول لپاره. نو څه وخت چې انسان دغه سوچ د لمانځه کول څخه مخکې وکړي، د هغه فکر د هغه سوچ به په د لمانځه کې وي انشاءالله تعالی. دا یقیني خبره ده او د لمانځه بهر به د سوچ بیا نه ځي انشاءالله. او بعض خلک دي هغه داسې وایي چې یاره مولانا صاحب ما په ذهن کې غلط خیالات راځي د لمانځه، وایي د لمانځه په وخت کې خیالات راځي. نو یو خدا خبر ده چې د لمانځه کولو څخه مخکې چې کومه خبر ما تاسو ته کړې وه هغه عملي کوي په ځان کې. دویم که چیرې د لمانځه په لمونځ کې دننه بیا هم سوچ درله رالی، بعض خلک وایي چې غلط خیالات راځي، سوچو کې غلط فکرونه راځي، دا به څه پکو. نو څه وخت چې انسان په لمانځه باندې ولاړي نو شیطان مردود هغه غلط خیالات د انسان په ذهن کې وراچي چې د لمونځ یې خراب سي. نو په داسې حالات کې به تاسې څه کوئ؟ تاسې په زړه کې 3 واره داسې وایاست چې چغه شیطانه، لرې سه شیطانه. څه وخت چې تاسو په زړه کې دا 3 واره وویل نو په هغه ساعت تاسو په خپل تجربه وکړئ، داسې خبرې نه دي، دا یقیني خبرې دي. په هغه ساعت به تاسو په ځان باندې پوه سئ چې ستاسو توجه به هغه سوچ فکر به په لمانځه کې پاتې سي او د لمانځه څخه بیا بهر نه ځي. او دا ویډیو خامخا در سره شریک کړئ د ثواب په خاطر باندې چې څومره خلک یې وګوري هغه په